वेल डन अफगानिस्तान, कीप इट अप। और हमारे वालों कुछ देख के शर्म कर लो अफगानिस्तान की टीम से, ऐसा हो कि तुम्हें भेज दिया जाए अफगानिस्तान ट्रेनिंग के लिए। د افغان لوبډلې بریا په اړه د اشرف غني طالب چارواکو نظرونه او د پاکستانیانو سوځېدنه جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. پاکستانیان چې خپله لوبډله ټول عمر کې له هندوستان څخه نشي ګټلی او ان یو سلو شل هدف یې هم نشوی پوره کولی، خو افغانانو ته بیا تکړه دي چې ووایي ولې له هند څخه نه ګټئ. مګر یو شمېر باوجدانه پاکستانیانو یاد خرمغزي کسان ښه سپک کړي د استرالیا څخه د تاریخي لوبې ګټلو په اړه نظرونه. ولسمشر غني لیکلي د برینه بري ته په ټینګو پلونو کلکو تکلونو د شلاوریزو نړیوالو لوبو دا سیالي چې د نړۍ اتله لوبډله استرالیا پکې زموږ لوبغاړو ته وپرځېده د کرکټ تاریخي شیبه وه. ګرانو لوبغاړو، مینهوالو او ټولو هیوادوالو ته یې له زړه مبارکي وایم. سهیل شاهین لیکلي درنو هیوادوالو او د کرکټ اتلانو تاریخي بریا مو مبارک شه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په روان شلاوریز نړیوال جام کې د استرالیا لوبډلې ته ماته ورکړه. د افغانستان د کرکټ د اتلانو دې کور ودان وي چې نن یو ځل بیا د افغانستان نوم لوړ کړه او افغانانو ته یې خوشحالي ورکړه. طالب چارواکي خیر الله شینواري لیکلي له استرالیا سره زموږ لوبه یو څه سیاسي ابعاد هم لري چې دوی د امارت له راتګ سره له افغانستان سره له لوبې انکار کړی، یا وي چې دا د کرکټ له اصولو ښکاره سرغړاوی او په یو شکل سپکاوی و. دا چې افغانانو استرالیا له دومره پیاوړې تاریخچې لویو لوبغاړو امکاناتو او غرور سره په دومره یوه مهمه سیالۍ کې ماته کړه، دا واقعا یو ویاړ او ډېره لویه بریا ده چې د افغان لوبډلې روحیه به د نورو لوبو لپاره پیاوړې وساتي. بریال کندوزي لیکلي د مغرور کافر او ظالم استرالیا څخه مو د کرکټ لوبې بریا مبارک شه. خالد کندهاري لیکلي خوست کې د استرالیا پر وړاندې د لوبغاړو د بریا د نمانځنو په موخه خلک واټونو ته راوتلي. لطفا د دې دومره خلکو له احساساتو سره لوبې مه کوئ او د خوشحالۍ پر ځای ورته پیغور مه ورکوئ. دې ویاړلي ملت په هر ډګر کې ځان ثابت کړی او د نړۍ د هر مسلمان سره په غم او خوشحالۍ کې ځان شریک بللی. مولوي اصغر لیکلي د کرکټ لوبغاړي چې نن په هر ډګر بریالي دي د اسلامي امارت له برکت ده چې په کرکټ بورډ کې فساد او اختلافات ختم کړل. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.